بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 22 جولای 2022 است. ما برای بار سوم در پکتیکا ولسوالی برمل، جایی که چند قبل زلزله صورت گرفته بود و اکثر هموطنان ما جانایشان از دست دادند، شهید شدند، فامیل هایشان زخمی شدند و تمام خانه ها و دار و ندارشان از دست رفتند. کمک های ارسالی خواهرها و برادرای ما که برای ما ارسال شده بود، فامیل های وارثین شهدا و زخمی ها توضیح می نماییم. خواهش از این برادرای امی است که ای کاش کسی باشه که برای ما یک خانه را به خاطر یک سرپناه اولادهای ما که برای ما باقی مانده دوباره ترمیم کنند. ما هم لازم دانستیم کمک های شما را بر از اینا تسلیم کنیم و خداوند متعال کمک های همه شما برادرای ما را به درگاه خویش قبول و منظور کند. السلام علیکم و رحمت الله. موږ د دغه مرستوال نه ډیره مننه کوي چې د موږ سره کومکینه وکړل. موږ بیا آینده په خا کې هم دغه غوښتنې ورنه کوي او نور موږ ته د سول په اوبه باندې ځرانده نه ګرځوي، خو د خال ځپلی شوی دی دغه په خاطر چې د دوی څومره واس کېږي چې د دغه خال کې سره وکړو. ټوله کورنۍ نه ختم دو دا یو حالت بوده ده یا دغ کورنۍ ختم دو دا یو حالت بوده ده. د داسې خلکو نه به میږ سترګه مننه نه کړي، اوس د کمک نه میږ ډېره مننه کړي. ایمان نوم سیف خان د ولایت پکتیکا ولسوالي ګیان د ملتاني کلي اوسېدونکی یم. زه خپله د شهیدانو وارث یم او د دې خلک چې کوم راغلي دي بهرني علاقې نه راغلي دي دلته د شهیدانو ته وارثاو ته نغدې روپۍ او نرې داسې دوی ته اجرونه ورکړو او نره موږ دا تمنا هم لري چې لږ د کریج د ژمي بندوبست هم هر دوی تیر شي، ځکه چې هلته اوسېدنه مشکل هم لرو د ژمي دپاره او د دې نه مننه او تشکر. الله ته د قبیل منظره کې چې چا د خیریتینه کړی وي یا څوک غلی وي یا چا خدمت کړی وي ته د تو په دلبار کې ورنه قبیل منظر کې ټول امین غږ وکړي. خدا پاک ته بیا د دغه بدله یو په صلا یو په کروڑینه په لکینه ورکې په زر نظر